السلام علیکم مینوالو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن مونږ لومړی درس د پاور پوینټ کې وایو او لومړی درس ده دې کې اوس مونږ سره اول څه د فایل مینو د فایل مینو کې مونږ دغه څو دانې opشنې دي باید یادې کړو. ان شاء الله اول څه د انفو کې بیا مونږ چې کولای سو څه کارونه کوو. دې کې مونږ انفو کې بیا ډیر کار دی خو دا دوه پکې مهم دي. یو د فایل مونږ کوم فایل ده او هغه ته مونږ پاسورډ ورکوو او بل څه ده دغه کومه لیکنه چې مونږ کړي او مونږ وایي چې فایل ته پاسورډ نه ورکړی او دغه کې خلک چینجز ونه کړي نو بیا چې کوو مونږ دغه لارې ریسټریکټ اکسس لارې بیا مونږ چینجز پکې بندولی سو. یو څه ده دغه فایل ته مونږ پاسورډ ورکوو. راځو ګورو مونږ یو پاراګراف لیکلی لومړی به یو هغه والو شیپ او په دې کې به ورته ولیکو د فارمیټ نه ورته دغسې رنګ بدلیږي. یو دوه پاراګراف به ورکړم دلته دې کوس کې. مونږ اوس مثلا دا پاراګراف لیکلی او زه وایم چې دا سیو کوم په ډسکټاپ یا چیرته سیو کوم په فولډر کې او هغه ته کوډ ورکړم چې بل څوک شی ورته رانسي. نو کوډ ورکول کومې لارې دي؟ لومړی به دلته راسو د فایل مینو ته. فایل مینو کې بیا څه ده د پروټیکټ پریزنټیشن. دې کې بیا څه ده انکریپټ ویت پاسورډ. په دې کې مونږ پاسورډ ورکولی سو. دلته پاسورډ ورکړئ او هغه اول د کوم څه پاسورډ ورکړئ هغه بیا ځلې ورکړئ. د پاسورډ یې واخیسته خو دلته به ډایرکټ به بېرته نه تېوځي. دا سیو څه ده دا به بیا یو ځلې ووایه دغه فاست سر کې هم دلته دا به ووایه او اوس مثلا زه وځم دلته ما ګوره دغه ژمنټ فور فنټ که نه دغه به انتخاب کوم همدغه ما کوډ ورکړی. نو اوس دلته ګوره راغی وایي تاسو وایي دغه فایل خلاصول لپاره وایي پاسورډ ورکړئ که نه کار وایي نه کوي. نو اوس که چېرته زه دا اوکې کړم ګوره دا انکرکټ او کار یې ونه خلاص نه سو. اوس دویم ځلې بیا کوم او پاسورډ ورکوم چې خلاصېږي که نه. دا ګوره هماغه پاراګراف مونږ لیکلی بس خلاص و. نو دا دې لپاره که یا شخصي یا یو څو چېرته چاته یې لیږي چې دا څو خلاص نه کړي یو شخصي معلومات دي یا چې لپاره نو دغه پاسورډ ورکول کېږي. او دا بل پاور پوینټ د چې لپاره مونږ کار کوو زیاتره وخت چې یو خلک فارغان یا محصلي یا کوم مونوګراف یې لیکلی او هغه د مونوګراف دفاع لپاره سلایډونه جوړوي نو هغه سلایډونه بیا په دغه کې جوړیږي او سلایډونه همدغه لکه شارټکټ یې راغلی هغه د مونوګراف او دا سلایډونه بیا دلته جوړیږي. نو اکثر هم دغه پاور پوینټ نه کار اخلي. بل انفو کې دغه ریسټریکټ اکسس ده. په دې کې مونږ دغه دا پاراګراف لیکلی غواړو چې دې کې څوک چینج ونه کړي که نه یعنې تبدیلي دې پکې رانولي نو بیا دغه ریسټریکټ نه چیکه کېږي همدلته به راسي او دا به ووایي خو دلته اوس دا کار نه کوي چې څه وجه ده. انشاءالله بله ویډیو کې به زه دا درته وښیم او ورډ کې مې ښودلی ورډ په ویډیو کې. نو بل څه ده بیا په دې کې چې ده نیو ده. دغه نیو کې مونږ بله صفحه راخیستی سو یا یو بل سلایډ جوړو که نه. اوس دا مثلا دا ما وټاکه دلته دغه رنګونه ته بدلېږي دغه کریډ به ووایه کریډ چې ګوره مونږ سره دا بله صفحه راغله مونږ سره خو یوه زړه ده دا ده او دا چې سو نیو نه مونږ بله صفحه راوسته دا هم راوسته صحیح ده. او بل دې کې اوفن د اوفن کې مونږ چې کوم مونږ کومې فایل سب کړی مخکینی په کار هم پکې کړی هغه هم سب کړی نو هغه بیرته راخیستی سو. اوس دغه درې دانې مونږ لکه څه مخکې سب کړي دي او کار هم پکې کړی اوس یې چې کوو رالمه نو اوفن نه دا کېږي دا مو ډیلیټ کړی کار نه کوي صحیح ده. اوس اوفن کې چې بل راوګورو دا هم خالي ده بس همدغسې لکه یو بل هغه راخلو مونږ دې نه نیو نه اوفن نه. بل دې کې د سیو ده مونږ سیو چې لپاره کوم مونږ دغه فایل ده که نه دا پاراګراف هم لیکلی ده. اوس دې کې مونږ چې وکړه یو نور لیکنه مو وکړله مثلا داسې او
لږم چینج پکې راوسته لږم غټ کړ تبدیلي هم پکې راوسته نو زه غواړم چې سیو یې کړم سیو بیا همدا صرف همدې لپاره کارېږي همغه زوړ چې کوم موږ سره فایل و همغه کې سیو کېږي او صرف هسې ده دا بیا چې شه کېږي دې نه موږ بیا لکه یو فایل خو مخکې سیو کړی یو فایل بل سیو کوو نو بیا دغه کار و اوس دلته مثلا موږ نوم ورکړو دغه دوه خو سته زوړ اوس نوی موږ نوم ورکوو او دا چیک وسیو کوو دا ګوره موږ سره اوس یو خو همغه زوړ سو دلته ګوره موږ سره راغی بل فایل راغی یو خو دا زوړ خپله او یو دا بل فایل راغی دلته اوس کوډ غواړي او بل یو مهمه خبره دغه کوډ چې بیرته ختموي څنګه به ختموي دا کوډ همدغه بیا فایل ته به راسي انپو کې او دغه کوډ ځای به ورته انتخاب کړي دلته ګوره ډایرکټ کوډ راغی موږ ورکړی دا به پاک کړي او بیرته به اوکې کړي چې اوکې ده کړي بیرته به سیو کړي بس دا کوډ ترنه ختمیږي نو دغه اوس موږ سره ګوره هلته بل لیکنه پکې راوستې وه هغه نسته ده ځکه موږ سیو کړی نه و او دلته اوس دا سیو اسم سیو ایس ده چې ده دا موږ ویلی نو دلته ګوره دا لیکنه موږ سی اضافه کړې دا پکې راغله نو دا یې دې لپاره کارېږي او بل څه ده فرنټ خو موږ پرنټر لرو او دغه هغسې موږ پاراګراف لیکلی سلایډونه هم لیکلي نو دغه موږ وایي چې پرنټر یعنې چاپ یې کړو نو موږ دغه پرنټر دغه شنه موږ کولی شو موږ سره کوم پرنټر وي هغه نوم یې بیا دلته راځي یو وارې به یې موږ انسټالو اپشن نو بیا پرنټر به دلته ورته انتخاب کړو همغه ډول یې دې کې کېږي بل څه سلایډونه دلته موږ وایي چې ټول سلایډونه چاپ کړي یا زموږ په خوښه چاپ یې دلته موږ ورته ورکولی سلایډونه یا اول سلایډ یې چاپ کړي یا اول نه دوهم دوغره سلایډونه او بل فول پیج دې کې اوس موږ یو لس سلایډ دي یا دوه سلایډ دي شپږ سلایډ دي موږ غواړو چې په یوه ورقه کې درې سلایډ راوړو یا شپږ راوړو یا نه راوړو همداسې خپله یې ورته ټاکو نو دغه جینه کېږي سلایډونه ورته ټاکل کېږي دغه کې رنګونه دي او بل دلته موږ اوس دا سلایډ ده او غواړو چې دغه نه څو لس یا شل یا هر څو کاپیانې چې وخت کړو دلته به ورته موږ راولیکو او دا چک اوس مثلا د سلایډ نه یو سلو دېرش کاپیان دې وخت کړسي نو دغه جي کې بیا ورته چک وي کاپیانو اندازه خو صحیح ده نو دغه و د پرنټر هغه برخه بل څه د شیر کې خو موږ آنلاین زیاتره آنلاین کار ده په دې کې موږ دومره مهم نه ده هغه څوک دغه آنلاین هغه کوي نو دا ډېر لپاره کارېږي دغه بل څه د ایکسپورټ دغه ډېر مهم ده ایکسپورټ کې موږ اوس دا مثلا دا هغه ده سلایډ ده موږ غواړو لومړی خو همدا یو دانه هغه وکړو موږ غواړو پی ډي اف یې کړو یا ډاکومنټ یعنې ورډ ته وړو صحیح ده دې کې کېږي او بل کریټ ویډیو دغه سلایډ کې موږ ویډیو اچولی سو یا ویډیو سیو کوو دې کې کېږي او بل مهم پکې دا ده چې دغه سلایډ نه موږ تصویر څنګه جوړولی سو دې ته به راسي دغه تصویر ډول به وټاکي داسې وکړي که دلته به یې سیو کړي اوس دا خو سلایډ ده او فورفرنټ هغه ده مونږ وایو چې دا تصویري شکل چې ګوره هلته فارمیټ د تصویر فارمیټ ورته راغی دلته ګوره که دا ووایي نو دغه شی د تصویر فارمیټ به ورته وټاکي که چېرته وایي چې پی ډي اف دي سي دغه به ورته وټاکي او دغه نور ټول ډولونه دي نو ما خو دغه تصویر ډول ټاکلی ده نو دا به سیو کړي دلته اوس تا سره که چېرته ډېر سلایډونه ما سره خو دا یو سلایډ ده که چېرته ډېر سلایډونه وي دغه آل سلایډ به ووایي او که چېرته دا ګوره دغه کې وایي جست دس ون په قدم دا یو سلایډ چې سیو سي نو زه دغه همدا یو دانه ده همدا یو سلایډ کومه صحیح ده بس اوس ګورو چې تصویر ترې نه اخیستل شوی که نه چېرته سیو سو چېرته مې سیو کړو یاره تور یو ځلې بیا وګورم یو منټ ودرې فلای ده فلای همې ودروه ښه دلته خو لکه جې ورک سو خواړې سټاف صحیح سو دا ګوره ډایرکټ تصویر دلته راغی دا اوس د تصویر سلایډ هم صرف تصویر شکل ته واړو نو دغه له دې نه کېږي او بل چې دا شی کې پاتې د فایل منو کې موږ سره بل شی د کلوز موږ مثلا دغه لیکنه هم کړې یا دا سلایډ د همدغه بندو پروګرام یا د پاورپوینټ پروګرام نه بندو صرف همدغه موږ سکارو دغه بندو ګوره دا به ووایي بس دلته وایي چې سیو کم که یا نه زه ورته نه بس دا ګوره باندې که اوس نوی سرالې نوې صفحه به دلته را وټاکې او بس دا به راوالې
او کریټ به کې د دې نه راځي. دلته دا بل اکاونټ د اکاونټ هم موږ لپاره مهم نه ده او بل څه ده د سیټینګ چې ده ډېر مهم نه ده. نو په ورډ پاور پوینټ کې فایل مې نو ملګرو خلاص او انشاءالله راتلونکي موضوع چې هم کې کلیپ بورډ به سلایډ به فونټ به پاراګراف به ډرایوینګ به او د شی ایډیټینګ به نو دغه څو برخې دي په هم کې دا به انشاءالله بل ویډیو کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.